د قرآن کریم پاک او سپېڅلي آیاتونه که څه هم پر هغو انسانانو باندې ډېر تاثیر کوي، خو نن درته په یوه لنډه ویډیو کې د یو ناروغ یا لیوني کس عمل ښیم چې د قرآن کریم اورېدو ته څنګه دلچسپه دی. راځئ چې په ګډه سره وګورو. رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا